بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. هیله مې له تاسو څخه دا ده چې کومه کورنۍ دنده مې تاسو ته درکړې وه هغه مو په سمه توګه سرته رسولې وي، او غواړم چې زه نن تاسو ته شپږم لوست او شپږمه صفحه درس درکړم چې هغه هم ده د دال توری. نو زه غواړم تاسو ته نن د دال توری وکاروم چې هغه به هم تاسو دلته ووینئ. او زه هم دلته غواړم تاسو ته یو دانه دال وکاروم په دې شکل سره چې دال په دې شکل سره کارول کیږي. لومړی دلته او دویم مرحله هم دلته. نو موخه موږ د دال د توري څخه دا ده چې موږ باید د دال او د زال توری وکاروم، او ترمنځ توپیر هم همدا ده چې دال چې ده هغه د هغه په سر کوم ټکی نشته، نو دال ده، او د زال په سر چې ده یو ټکی ده چې دې ته کولی شو موږ زال ووایو. او یو بل دال هم ده چې هغه لاندې پنډک خوري، دې ته کولی شو چې ډال ووایو. او له دې توري سره په دې شکل سره دال او دا هم زال، دا هم ډال چې لاندې یو پنډک خوري. نو په دې شکل سره کولی شو ګرانو زده کوونکو چې موږ دال او زال او ډال کار وکړو. او همدا دال زال ډال شکلونه وو چې ما تاسو ته وکارول. او څنګه چې تاسو ولیدل په تصویر کې ما تاسو ته دال وکاروو، او دلته په درس کې موږ څخه یو پوښتنه هم شوې وه که د دال توري په سر یو ټکی کیښودل شي هغه به څنګه لوستل کیږي. نو موږ دلته د دال په سر چې یو ټکی مو کیښوده هغه د زال ټکی ده چې موږ هغه ته کولی شو د زال ټکی ووایو، او که لاندې پنډک وخوري هغه ډال ټکی ده. نو تر بیا ښه وخت ښې شیبې که کوم نظر او پیشنهاد لرئ موږ ته کولی شئ کومنټ کې ولیکئ، او زموږ یوټیوب چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې په خدای مو سپارم. د خدای په امان.